درویش خان وایي چې دې سړي په دې خبره سر وخوړ چې وی به څنګه به په دې خاوره د سرونو سودا ودرېږي. غږ د فرعونیت خلاف رښتیا افضل جهاد دی، خو پام کوه چې شاته دې هم سخت غذا ودرېږي. آیا پښتنو پسې بیا سخت غذا ودرېږي او که نه؟ دغه د کومو ځوانانو عکسونه چې تاسو وینئ صرف په تېرو ورځو کې نه بلکې د سوات لپاره د دوی نه ستړي کېدونکې منډې ترړې هغه ولس ته معلومې دي. دغه څلورو ځوانانو چې کوم غیرت وکړو په تېرو ورځو کې بلکې په تېره کې هم بیا چې تاسو کې داسې خلک شته دی چې هغه په سر کې ولاړ دي، نو بیا هم آیا د غذا صف تاسو ولې نه جوړوئ؟ ولې تاسو د فضل حکیم انتخاب کوئ؟ تاسو د غذا صف بیا په فضل حکیم پسې جوړوئ. الیکشن کې ووټ فضل حکیم له، په الیکشن کې ووټ د ریحانزی بغرور له د باجوړ سره چې تعلق ساتي، اسمبلی له تاسو داسې شی نه لګئ. ولې که نه چې د هغه ورور مړو او فضل حکیم له ځکه ووټ ورکوو چې دا د خان صاحب زمری دی، څلور چغې درته ووایي خان زنده‌باد ګرمه کې بس د خان په ځای دله. دا ستا د کور سرسایه نه ده، دا نه زکات دی چې ته یو سړي ته همداسې غاړه کې اچوي ورکوي، دا ووټ دی. دا به ته داسې مستحق انسان له ورکوي چې سبا ستا تپوس وکړي. هغه سړی چې تا سره په بم کې په مرګ کې په ډز او ټوپک کې ولاړ دی. دا ځوان احسان مسید دی، د وزیرستان سره تعلق ساتي. په تایلند کې مقابلې وګټلې، د پاکستان جنډۍ اوچته کړه، پاکستان ته ګولډ میډل راوړو. بیا د امن پیغام هم ورکړو چې موږ امن پسنده خلک یو. په وزیرستان کې نور ډېر تکړه ځوانان چې هغوی ډېر ټیلنټډ دي، زمانه تکړه دي، باید هغه سپورټ شي، هغوی ته هغه زمینه برابره شي د کومې چې حقدار دي. خو غواړم دغه ځوان ته یو پیغام ورکړم. ډاکټر عبدالقدیر خان تاسو پیژنئ، نن چې د پاکستان نوم لږ په ښه لیول کې به وي، نو هغه په دې بنیاد چې اټومي قوت دی ورسره. اټومي قوت راوړی ډاکټر عبدالقدیر خان یو یوسفزی پښتون و، خو پس له هغې نه د هغه نه په بعد کې چې انټرویو اخیستل کېږي هغه وایي زه پښیمانه یم، ما چې دا څه کړي زه یې پښیمانه کړی یم. نو تا ته هم وایم چې زمونږ په داسې ملک کې ژوند دی، که ماټرګولۍ راغله نو خدای مکه ستا په کور هم صرفه نه کېږي. هغه ماټرګولۍ دا نه ګوري چې د زما لپاره قرباني ورکړې یا نه، نو یو هم نه معاف کوي، ټول وژني. چې پښتون یې هم به در سره دغه سلوک کېږي لکه ډاکټر عبدالقدیر خان ډېر لوی سړی، او بیا دغه جنازې له د وخت وزیر اعظم سره وخت نشته. یعنی عمران خان په هغه وخت کې وزیر اعظم و، دغه جنازې له هم رانغلی د ډاکټر عبدالقدیر خان. نو په دې ملک کې د پښتون دا حیثیت دی. نو زمونږ خفه نه شي، دلته داسې خلکو سره ژوند دی او دغه مو حیثیت دی چې 80 کاله مورلزان وژلی دی، خو نن هم پښتنه خاوره د جنګ او د ظلم او د بربریت ښکار ده. بس یو پنجاب په امن کې دی، پنجاب ته هیڅ نه ویلی کېږي، پنجاب په مزې کوي او موږ به وژلی کېږو او پښتانه به بله ورځ په 14 اگست کې ګډېږي. ګرځئ او مزې کوئ. डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? फिर कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, जरा प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत बहुत पेशकशें थी, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज है।